شروع خوانده خو شو نو اوس اوس شروع شروع شو و ډېره وارخطا شولو. ډېر وخت نه تو m خانه دې پر شیانو لګ ډېره وارخطا ښه دې دپاره م ډېر کوشش کولو اوس ځکه اوس جوړ شولو. سلامونه په خیرونه خلکانو، خدای دې وکړي ټول ښه وئ، جوړ وئ. زه یم مینه او د ما سره ناسته ده د منګه په سلمى سالون ګله کې سلما ګله. د منګه پډکاسټ ته په خیر راغلی. څوک دی؟ ماما دی نه هغه خپل سټایل کې باید ووایو. څوک دی؟ ماما دی ها منګه د یو نوي قسمت سره تاسو ته بیا حاضر یو او خدای دې وکړي چې تاسو دا قسمت هم خوښ شي. ته پکې نور څه وایې؟ منګه چای دم کړی دی، کلچې خو افغاني کلچې نه دي ایښي دا ځل یې. ته کله ځې هغه بل ښار ته چې هغه افغاني کلچې کلچې راوړې؟ درته راوړم نه پیږم چې کله هیڅ تللې درته نه راوړم به بله پیره زه هر پیره چې به د پادکاسټ کښېنستلو زه بې تا شکایت کوم ځکه چې ما مخې ته اوس نورمال بسکټ ایښي دي او کلچې ملچې نشته دی، افغاني کلچې نشته، شین چای شته دی، لونګ شته دی او نخود سخته شته دی ګرمي ورځ وه نن او موږ دواړه ښار کې مو چکرې مو ویلو کلفي آیسکریم مو خوړلو سکریم مو خوړلو سکرین سکریم مو خوړلو اوس کور ته راغلو ښایسته په ځمکه باندې کېناستلو دا سم خوند کوي که نه دیوال ته تکیه توشکه وکړې په توشکه باندې باندې هو کښېنې. توشکې او ته هغه تاسو دیوال توشکه چې وایئ که نه؟ باندې چې ګرمي وي او کور ته چې راشي توشکه باندې کښېني هغه ملی دی لکه هغه یخ دیوال باندې چې ولګېږي داسې خوند او کوي سم خوند کوي. موږ توشکې ته نیالي وایو. ښه نیالي باندې ناست یو. زمړه کېدلی شي ډېر څونه خلک وخت چې زه تا پیژنم ما تا راپره توشکه ویله اوس علومه دفعه د خلکو مخکې ته اوس غواړې ځان دې وښیه اوس چې بل نه شی ورته وایي ډېر خلک بې عزته کوي غلی کېنه په توشکه غټ سری. ښه کیسه دې شروع کړه بس مینګه ورته نیالي وایو نور هر شی چې دا کوي. جنگ نه خلاصېږي پرېږده اوس بیا هر پادکاسټ پای کې قسمت کې به یو بل شی ورته وایي زمړه او نوې ټکي به درته وایم چې هلیکاپټر ته موږ چې وایو. ښه صحیح ده. ډېرې کومه خبرې کیسه دې نن موږ ته راوړله نن مې درته کیسه راوړې ده. نن کیسه د منګه نه ډېره لرې نه ده. د منګه دا ځل یې په بل قاره کې هم چا خبره نه ده. دا کیسه دلته په انګلند کې تېره شوې ده او ښه نور وخت کې موږ نورې کیسې چې وې هغه د امریکا کې تېره شوې وې او دا کیسه اوس په انګلند کې تېره شوې ده. شروع کومه ماده یې؟ زه خو ودرېږه لږ یو غوړپ چای پې مات شو ښه زه هم ځان له چای اچوم رښتیا دغه ته منځ خو کې مو پرې نه دواړه له کېږي. واچه بیا مننه ښایسته چای مو اوس لرو او ښایسته چای لرو. پښتو باندې څنګه څه وشول؟ ښه چای لرو او اوس کیسه شروع اوس ته بس تکیه دې وکړه او زه به درته کیسه شروع کوم او تاسو هم ارامه کښېنئ او کیسه واورئ. دا کیسه په د 1983 نه تر 1955 کال کې لکه تقریبا 2 کاله دا کیسه د مسلسله جاري وه روانه وه. په انګلند کې تېره شوې ده. ریښتونی جرم دی او دا داسې وخت و چې په مانچسټر په انګلند څونه کې یو وخت ښار و دی. کله و 2 کاله 1983 نه تر 1955 23 63 ښه به 40 50 60 شپېته کاله مخکې تقریبا شپېته ښه شپېته چې خلک کاله هم پوه شي چې کوم ځای کې یو شپېته کاله مخکې دا شی باید ما ویلی وای خو صحیح شو. آفرین ښه خیر د دې پاره خو زه یم زه لږ پام کوم پام دې وکړو. ښه شپېته کاله مخکې شپېته کاله مخکې دا کیسه تېره شوې ده. نو دغه 2 کالو کې د مانچسټر په ښار کې ټول خلک دونه ډېر ډارېدل، خپل اولادونو باندې ډارېدل ځکه داسې یو وحشت تېر شوی و. خلک لکه ماشومان مړه کېدل، ماشومان پټېدل او مړه کېدل. خلک یو دغه اوس به کیسه کې درته وکړمه او ماشومان نو هر څوک اوس د ماشومانو مړې کیسې ورته کوي اوس متاسفانه نو دا ډېر مې خو نه زیات خوښېږي خو خیر لکه تېر شوی دی که نه اوس هم شته د دې باره کې بیا ما ورته وروستو خبرې کوو خو دا اوس د شپېته کاله مخکې دغه دی که نه نو ډېر ماشومان
خلک په خپلو ماشومانو باندې ډارېدل، لکه ډېر به یې باندې نه پرېښول، ډېر به یې دغه نه کول. نو خو دې نه دا مخکې خو چې د زه موږ کلتور کې هره ورځ څه ده دا خو دا شی نورمال حالت دی دې شي باندې زه چې وروسته ماشومان باندې نه پرېږدي. او ښه. دې شي باندې هم زه غواړم وروسته خبرې وکړم چې زه وړه ومه که نه ما له مېره پر مور څه ویلې او څنګه یې باندې پرېښولم او نه یې پرېښولمه. دا به زه ښه. وروسته وایم پکې د خیره سره. د دې نه مخکې چې زه اوس دا کیسه شروع کړمه د دې کیسې باره کې لږ معلوماتو. څو اول سکاټلند ته دلته یو نفر پیدا کیږي. سکاټلند په ګلاسګو ښار کې جین این برادلي په 2 د اولې 1938 کال کې پیدا کیږي. این برادلي مور چې دا منګه دا نفر د منګه کیسې لپاره ډیر مهم دی ځکه اول د همدنه شروع کوم. مور یې چې دا ګارسونه ده، ګارسون پیژنې؟ ویټره ویټرس یا یا و ګارسون. و د هغې مور چې دا په یو رستورانت کې ګارسونه ده او پلار سره یې لکه دوی دواړو واده نه دی کړی، بدون د واده نه د دوی دا ماشوم پیدا کیږي. دا دا خو به غټه خبره ده د دې وخت کې. این برادلي هغې وخت کې دا ډېره زیاته غټه خبره وه. نو دې مهم. پلار داسې ځای به یې ورنه کټ که abgesprungen وتښتېدو که نه. یو لاړو فامیل پرېښولو. اوکې. مور یې څنګه مې چې وویلې ګارسونه ده او پلار یې بس وتښتي لاړ شي که نه، لکه دا فامیل سره نه غواړي واوسېږي. نو مور یې دې دپاره هغې وختونو کې ډېر سګرټو پسې لاړو. سخت وخت چټلي خطا کولو ته لاړو. سمه نو شوه. دې وخت کې دغه حالات اقتصادي حالات او دا شیونه ډېر سخت و. نو د دې مور باید دا وظیفه اجرا کړې وی په هماغه خپل دغه کې رستورانت کې باید کار کړی وی، پلار یې نه و. نو د خپل ماشوم ته یې دونه د خپل زوی ته برانډلي این ته یې دونه ډېر وخت نه لرلو. نو اوله کې ورته داسې یو دایي غوندې ونیوله، یو ښځه چې هغه رڅي هرپیره دې باندې د ماشوم باندې پام کوي. خو په وخت تېرېدلو سره لکه داسې شو چې نور مور یې ورته رسیدګي نه شوه کولی که نه. بیا یې مور یې داسې وکړل دغه دایي چې کومه وه که نه، نینې ورته وایي، نینې خو پېژنې. نینې چې کومه ده دایي هغې د ماشوم لکه فرزندي واخیستلو د هغې فامیل، لکه د هماغو سره نور غټ شولو ورو ورو. نو بس مور به یې کله کله راتلله پوښتنه به یې کوله، خو اصلي هماغه کور کې نور غټ شولو. این چې و خپله ډېر زیات هوښیاره ماشوم و، خو ټمبله و. لکه هوښیار او ټمبل اوس یو رقم ته نه ځایږي. مثلا داسې و چې هر څه باندې ډېر ښه پوهېدلو خو ټمبلي یې کوله، داسې فاول و، داسې داسې زه م کوشش یې یمه نه تر اوسه و. پورې داسې یم. خدای دې این غوندې مه کوه او ځان د هغې سره مه مساوي کوه. او ښه خو ویښیاره خو لیزي اوکې. څه شی و؟ ویښیاره او لیزي اوکې. هوښیاره و خو بس ټمبله و. او د وړکینتوب نه ډېر زیات د وحشتناکه فلمونو سره یې شوق لرلو. وحشتناکه فلمونه به یې کتل. زه تر اوسه لکه جاکي چان یا داسې. نه، وحشتناکه هارر. آی ښه هغه جاکي چان چې کتلو هغه نورمال وړکینتوب وي. هغه نورمال وړکینتوب کې خلک ګوري. وحشتناکه زه یې تر اوسه پورې نشمه کتلی. نو دا فلمونه ډېر زیات خوښېدل. او په 11 کلنۍ کې دا داسې شولو چې د دوامداره سګرټ څکول، لکه یو به یې ګلولو بل به یې څکولو، بل به لکه د حد نه ډېر سګرټ، د څو کوټۍ سګرټ به د ورځې څکول. یعنې د 11 کالو دونه وړکی و. او د جرمني کې ورته کټن غاښه وایو. د دونه ډېر سګرټ څکول و، کټن غاښه. خو کله وړکینتوب کې شروع کړلو؟ 11 کلنۍ کې ماشوم. 11 کلنۍ کې د داسې لکه هغه نن یې ډېر ښایسته خپل جاب تر سره کړی دی، وظیفه یې ډېره ښه تر سره کړې ده. او دته به د ده همسایه‌ګانو په هغې وخت کې دې باره کې به ته راته معلومات راکړې. ډراکولا به یې ورته وایي، دراکولا. ما د دراکولا فلم ډېر وړکینتوب کې لیدلی و. دراکولا خو دغه یو دغه فلم دی د ماشومانو که نه، چې هغه یې خلکو وینه چیږي که څه رقم ته دی. نو دا غلا ویله هغه دراکولا خو ورځ کې نه ارڅي، تر شپې کې وځي، ورځ کې هغه اجازه نه لري مړ ته راشي. چې مړ له لاړ شي به مړ کېږي، ځکه شپې کې وځي. معنا دا ده چې ټوله ورځ باید ویده وي او شپې کې باید وګرځېږي او وینه وچکې. لکه دا همداسې ورته د همسایه‌ګانو یې ورته همداسې دا نوم ورکړی و. خو دا یې دې دپاره مې ورکړی و ځکه ده حیوانات ډېر لکه ځورولې، سمې ویل. همسایه‌ان لیدله چې دا ماشومان دا پیشوګانو شیان ځورول، مړ کول او هېڅ شی هم ورته نه ویله؟
دې خبرې ته چا به وروسته راځو. د کلي ملي سړي چا ورته څپېړه نه ده ویل کړې؟ کېدلی شي نه به یې ورکړې ځکه آخره کې داسې شی ورنه وای جوړېږي. نو ده خدای به داسې ماشومان نه زه سخته ډارېږم ها. ډېر وخت کې خلک وایي چې داسې ماشومان چې د وړکتوب نه په حیواناتو باندې رحم نه کوي که نه چې هغوی ډېر بد ځوريي دغه کوي، نو باید لږ پام ورسره وکړې وګورې که نه چې څه رقم ته دوی Wo ځکه هغو به هېڅ ګفیل نه لري د داسې حیوانات په احساسات نه لري لکه کېدلی احساسات نه لري. او نو حیوانات د په پیشو د څو منزل نه لاندې راخطا کولی وی چې ودرېږه دا په پښو درېږي او که مړه کېږي او که څه شی کېږي که نه. یوه ورځ Oh my God! و دونه لکه اول باید ته وړکتوب کې په دې آیډیا باندې راشي چې ته پیشو یې څو منزل نه راخطا کړې او وګورې چې ودرېده په پښو باندې کیني او که په نه دغه باندې. خو داسې فکرونه اړتي ماشوم له خو also معلم کیدای شي داسې فکرونه راتلله خو دا یو شی ده چې فکر د تر ډېر څي او دې باره کې فکر وکړې یا انټرنټ کې ورپسې ریسرچ وکړې او یو بله خبره ده چې دا رښتینو کې داسې وکړې. دوی رښتیا دا کارونه کول. ها دا کار یوه ورځ چې پیشو راغلي او ژوندی په یو کنده ورته کني، ژوندی په کنده کې خښوي او ورته کیني ګوري چې دا څونه وخته پورې لکه څونه وخت کې دا مړه کېږي. خاورې ورباندې اچوي او دې وخت کې بیا ښه دی چې یو همسایه راځي او ګوري چې هغې ژوندۍ پیشو یې ښخه کړې ده، بیا زر زر هغه پیشو راوباسي د هغه وړکي قبر نه کندې نه یې راوباسي او باندې یې خوشي کوي. کنې هغه واه پیشو کېدلی شي همالته قبر کې مړه شوې ځکه دا ورته ټوله ورځ ناست و چې ودرېږي دا څه وخت کې دغه واه کېږي. کیدای شي دا یې پنځمه یا لسمه پیشو وه څوک خو نه پوهېږي کیدای شي دې نه مخکې هم ډېرې مړ کړي وو. کېدلی شي نو د ډېر لکه حیوانات یې ویلې مړه کولې او لکه د بد شیانو ته ډېر زیات مایل او ډېر بد شیونه ډېر زیات خوښېدل هره پیره. نو زه پوهېږم چې افغانستان کې هم داسې دی چې هلته حیوانات له دونه ډېر فکر نه کوي. معنا دا ده چې افغانستان کې حیوانات کار پره لري او باندې سپی چې لري سپی چې ساتي هغه دې پره دی چې لایک ګارد وي که نه کور وساتي کور وساتي پیرهدار غوندې. یا او دې خاطر سره زه پوهېږم چې هلته هم داسې نه ده چې اوس دونه ډېر پام کوي حیوانات باندې خو دغه هلته ښه خبره نه ده. نه دا خو داسې خو سړی نه کوي. دا یو خبره ده چې حیوانات لکه حیوانات غوندې ساتي، یو خبره دا ده چې حیوانات مړ کوي یا ظلم ورباندې کوي. و دې باندې باید سړی پام وکړي چې خپل ماشومان لکه داسې کار ونه کړي یا خپله زړه څه سوی ونه باید کړي. وکړي که نه زړه سوی باید ها. خلک وکړي. نو دا وړکی چې و این چې و د بد کارونه لکه دا همدغسې شیونه داسې وحشتناکه شیان دا دې ته ډېر زیات خوشحاله به و دا به یې هر پیره دغه کول که نه. ورو ورو یو وخت کې شروع کړلو چې او بله خاص خبره دې کې دا وه چې د سر نه خفه به نه و چې پیشو به یې مړه کړله یا پیشو به یې وځوروله حیوان به یې وویلو دا به سر نه داسې خفه به نه و چې ما څونه غټه غلطي وکړله اوی خدای پاک هغه پیشو داسې چغې وویللې یا دغه یې وکړو هېڅ لکه داسې احساس یې نه دا ورته به لرلو خوشحاله وه. همدردي نه لرله خوشحاله و ورته آفرین. نو خلاص کړم دا کیسه اوږده شوله نو دته ورو ورو خوبونو کې داسې د مرګ خوبونه به یې لیدل داسې قتل داسې وحشت داسې ظلم خلک ووایه داسې خوبونه 11 به کالو کې ماشومتوب کې ماشومتوب کې لکه همدغه وختونو کې چې ورو ورو رغټېږي دغه وختونو کې د خوبونه م لیدل او دغه خوښه یې د زړه د بد شیانو ته نورم ورنږدې کېدلو که نه. نور بله ورځ دا شروع کوي چې دغه وکړي څه ورته وایي غلیا شروع کوي ورو ورو خلکو کورونو نه غلیاګانې کوي دوکانونو نه یو شی پټ کړه دلته دغه پټ کړه هغه پټ کړه څوک چې ورباندې خبر شي بیا داسې وایي چې اخ خیر دی وړکي دي وړکي خو داسې شیان کوي وړکي دي خیر دی وړکي خو خپله خورم وایي سمه بدې راځي وړکي دي خیر دی وړکي بس دا دوره یې ده دا به خلاصه شي بس سمیږي بیرته د خیره سره انشاءالله رخه کېږي که نه دې خبره انسان ورنه جوړېږي بیرته به سم ښکلی سړی به ورنه جوړ شي دغه به شي. نو دغه خبره باندې به ټولو د ده په دې واړه واړه شیانو باندې پرده اچوله. نو دا کور کې دا خلک لکه دې وختونو کې ورته وایي چې زه خیر درته وړکی یې هر څه دته نه وایي خو پاسې شام لکه وایي چې ښه وړکی یې ښه به شي هر څه به ښه کېږي دا دوره ده دا دغه به کېږي. ښه یو ورځ راځي چې دا یو زیږه غلیا کوي او هغې غلیا کې دا نیول کېږي
غلیا کې ونیول شي نو پولیس دته وایي، زه نه پوهېږم چې پولیس ولې دا خبره کوي. پولیس دته وایي چې ښه ته اوس یو دغه لرې، موږ تا ته اوس یو شرط کیدو، یا به ته زندان ته ځې د دې غلیا په جرم کې، او یا به درته خپلې مور ته ځې. هغه خپلې اصلي مور ته به دې ځې. نو مهم. دا بس دغه وکړي څه ورته وایي، دا ووایي چې زه لکه زندان لا څه ما نه زندان لا نو څومره زندان د خو سړی خو نه دی چې زه زندان له لاړ شم، خانې خلاص. زندان ته نه ځي، ځي وایي چې زه مې خپلې مور ته ځمه. ځکه یې دغه غلیا په دغه کې هغه خپل ما خو وویل چې دا خو هغه بل فامیل فرزندي واخیستلو، اډاپټ یې کړلو که نه. نو هغه مهم. بل فامیل چې دی هغه دا لکه یې کوره یوباسي، هغه ورته وایي چې ته بس بدعمله یې، غلیاګانې کوې، دغه کوې، خبره نه منې، مکتب ته نه ځې، هر څه شی نه کوې که نه، کور نه یې وباسي. دا چې کور وباسي مهم. دا نور سم خفه کېږي. نور ځي هماغه خپلې اصلي مور ته. اصلي مور مهم. ته باید انګلینډ ته لاړ شي، ځکه مور یې نور دلته په سکاټلند کې نه اوسېږي که نه. موږ وویلې چې دا په سکاټلند کې را پیدا شوی، او ښه. بیا اوس دا د سکاټلند نه اوس لاړلو انګلینډ ته د خپلې مور ته، او ځکه مور یې هلته یو بل سړی وپېژندلو، د هماغې سره اوس دا نور اوسېږي. په دې وختونو کې دا په هغه خپل هغه پخواني فامیل باندې ډېر په غوسه دی، وایي چې لکه ویلې زه دغه کړلمه، ویلې زه یې کوره وباسلم، او دا نور ورو ورو نور هم ډېر زیات بدعمله کېږي. دې وختونو کې دا د شیطاني کتابونه وایي، د هټلر کتابونه وایي. هټلر یې ډېر زیات خوښېږي او شیطان یې ډېر زیات خوښېږي. هټلر تاسو معلومات به لرئ، هټلر په دویم جهاني جنګ کې لکه یو دیکتاتور و. په دویمه نړیواله جګړه کې لکه د همده د لاسه تقریبا شروع شوله، ځکه ده په پولینډ باندې حمله وکړله، او ده تقریبا 6 میلیونه یهودان یې مړه کړي دي که نه. مهم. او 6 میلیونه یهودان د لکه نه د تنها یهودان لکه نور خلک هم مړ خو مړ د تنه کړل. یهودانو شمیر چې لکه لږ شانته معلوم دی، 6 میلیونه تنه یهودان په داشونو او په دغه کې اوسه، کیدلی شي نور هم ډېر وي که مهم. نه. او نور چې خلک مهم. به داسې لږ معیوبیت به یې لرلو، لږ به ضعیف او یا د بل دغه نه به وو که نه، لږ جټان او داسې خلکان، مهم. دغه ټول هم د لکه مړه یې کړل. او مهم. د تقریبا دویمه نړیواله جګړه کې 18 نه تر 80 میلیونه خلک ټول مړه شوي دي، مړ شوي دي او یا. دغه یې معلوم دی. هغه کې داسې فرق و یا د هغه چې سره کوم خلک مړ کولو ډېر غټ فرق و د نورو جنګونو نه، ځکه د یو سیستم باندې خلک مړ کول. معنا دا ده چې ټول لیکلي وو، څوک ارڅي یهودانې ترین کې یو ځینه د یو بل ځیله لکه اوشویتس یو غټ لاګر و، هغې ځیله بوتلل، به هلته یو ډاکټر ولاړو، هغو چې رسېدلي وو ډاکټر ولاړو، او هغه سلیکټ کولو چې څوک کولی شي کار وکړي، څوک نشي کار کولی وکړي، او کار نشي کولی وکړي. او مای ګاش ښه خیر. او څوک چې کار نشي کولی لکه زاړه خلک یا ډېر وړکي ماشومان، هغه به یو خواله بوتلل او هغو له به کالي وباسل، دوش کې کېښول دوش او سروزانه یې لکه ورباندې دغه کړل، دوش له یې بوتلو او دوش کې به اوبه نه وتلو، ګاز وتل او او ورته دې به یې ویلې چې باندې. ته لاړ شي اوس تاسو سروزان ومینځئ که نه. هغه او سروزان په ټول لاړه چې سروزانونه ومینځي، هغلته به یې هغه شاورونه ورباندې راخوشي کړه، هغه شاور به نه و که نه، اوبه به نه وې، او دروازې به یې پسې راکلوب کړلې، هغه به ټول ګاز و، لکه ګاز به یې ورباندې راخوشي کول. مهم. او کیسه او دا ډېر مې غټ فرق دی د نور جنګونو نه، او دې کې غټ فرق دی. او داسې داشونه یې بیا ورته جوړ کړي وو، ده به چې بیا هغه به چې لکه هغه وخت به یې معلوم و مړ چې دغه و وخت یا. کې مړه کېږي، بس بیا به یې نور هغه ټول سوځول به یې که نه. نو هټلر د او وړ کې د هټلر به یو کتاب هم لیکلی دی د ما جګړه. دا کتاب نو داسې ورته راښکاره کېدو لکه بیخي ډېر پاک کتاب ورته راښکاره کېدو. دا دې او کتاب ته ډېر خوشحاله و. دا کتاب اوس د جرمني کې اجازه نه لري والې، ځکه هټلر خپل ایډیولوژي د کې لیکلې ده او او دا ډېر غلطي شیان پکې لیکلي دي. دا کتاب په جرمني کې بیخي منع دی که نه، لکه که ډېر خلک څوک زه فکر کوم اوس پې ته اجازه لري سړی والي، خو نه هغه پوهېږم ځکه هغه اصلي دغه لیسنس کې لیسنس یې خلاص شوی دی، ښه ښه خو نه پوهېږم خیر دا اوس غلطه خبره به وي. ښه خو هټلر کتاب یې لرلو او هغې کې هغه یې ډېر ویله. زیات خوښېدلو، او ده فکر کوو چې تنها زه نه یمه دې دنیا کې داسې یو انسان. ایما غوندې نور خلک هم شته، لکه هټلر هم چا باندې رحم نه کوي، داسې زړه یې چا باندې نه خوږېږي، داسې خلک نور هم شته دی. نو ځکه
داسې د هټلر کتاب به چې ویلې یا به دا شیطاني کتابونه به چې وي بیا به وي چې زه هم داسې یو څوک لرم چې هغه یې ما غوندې دي دا خلک که نه نو ځکه ډېر خوشحاله وو دې اهم. خلکو ته په بالاخره دا وړکی 12 کلن کېږي که نه د 12 کلنۍ کې دا اولینی خپله وظیفه را پیدا کوي بس کار کوي ښکلی او نورمال کار ته چې خلک فکر کوي چې والا بیرته لکه نورمال ژوند دې شروع شولو که نه وړکی اوس غلا نه کوي کتاب وایي او بس دا د 12 کلنۍ غلط کتاب وای او مای ګاډ. چا کتابونه یې نه وو کتلي چې کوم کتابونه وایي نو د بس خلکو فکر کوو چې والا دا ښه لیاره باندې روان دی خو دا یو ځای ته تللو موږ به درته هغه عکسونه به یې واچوو د مانچسټر سره یو نږدې یو ځای دی زمور ورته وایي دې ځای ته په جرمني کې نوم یې موا دی خو دا داسې ځای دی چې نه دشته ده داسې نمجن غوندې ځای دی موږ ورته جر غوندې وایو که نه خو جر داسې دی جر چې اوبه روان وي شاوخوا ته یې داسې لږ نمجن وي خو دا داسې ډېره اوږده منطقه ده لږه غرنۍ شانته ده او داسې لږ داسې کبله ورکې را شوي او خو نمجنه وي ډېره که نه لږې لږې اوبه هم وي شاوخوا ته وړی وړ ځایانو کې داسې ډنډونه غوندې نو ډېره نمجنه ده نو سړی هر پیره باید پام وکړي چې کوم ځای کې پښه کیږدي کوم ځای کې پښه نه کیږدي که نه ځکه بعضې ځایانو کې ډېر زیات نمجنې خټه وي هغې کې بیخي بیا ورننوځي که نه پښه دې ورننوځي او دغه ځای چې دی دا ډېر زیاته غټه منطقه ده نو اهم. ده ورو ورو شروع وکړله چې دغه ځي ته ځي هره پیره د نمجن دغه تنها ځي ته ځي دا ځای داسې تکې تنها غوندې داسې فکر کوي د دنیا آخر سر دی یا د دنیا اول سر دی چې هېڅوک هم پکې نشته دی نو دا هر پیره دلته ځي او فکر کوي چې دا ځای دته یې خپل ځان غوندې راښکاري داسې تنها بل رقم ته وحشتناکه څوک پکې نشته دی داسې درته راښکاري نو دته چې اول فکر راځي دا فکر وي چې دلته خو کیدلی شي سړی یو ښایسته مړی وکړي او ښایسته یې لکه خښې کې هېڅوک به هم خبر نشي دلته خو او سړی مای ګاډ. ښایسته مړي خښولی شي که نه دلته اول فکر دا اهم. راځي خو دا بیا ځان سره سوچ کوي چې دا مړی خو زه اوس نه غواړم تنها وکړمه زه غواړم یو څوک مړ کړمه خو زه نه غواړم چې تنها یې مړ کړمه زه غواړم دې دپاره یو اهم. بل څوک یو بل نفر مې پکار دی اوس اهم. رڅو یوې جلکۍ ته جلکۍ ده مایرا هندلي نوم دی خو موږ به اوس ورته مایرا وایو مایرا په 1942 کال کې پیدا شوې ده هغه په مانچسټر هغه ښار نه لږ کې هغه نه لږ مشره ده. د هغه نه لږ کشره ده لکه تقریبا 42 کې پیدا شوی. و دوه هغه څلوېښت 38 کې و پیدا شوی دی. و که نه یا بیا هغه خو مشر کشر شو ده. یا مغزه مې کار نه کوي. خو وبخښه خسر شو ګرم خو ورځ وه. ته نن ډېره ریاضي کې ما پسې نخلې ښه دا څوم ځل دی چې ته ما پسې دا ډایرکټ حساب کوې نور څوک نشته که نه چې غوسه ورباندې اوکې مړه کړم. نو مایرا چې ده هغه په مانچسټر کې پیدا شوې ده که پام دی هغه دویم جنګ چې خلاص شولو نو داسې دا دغې وختونو کې یا دا جنګ چې روان و که نه دغې وخت کې خو لا نه و خلاص 42 کې نو دا ښارونه داسې نه وو لکه اوس چې جوړ شوي اوس چې ښکلي دي هغې وخت کې غریبي وه ښارونو کې ډېرې فابریکې وې داسې کورونه سم نه وو جوړ داسې بل رقم ته ځای و که نه بل رقم منطقه وه داسې ښه منطقې نه وې نو دا دې ځای کې د خپل مور و پلار سره غټه شوې ده لکه مور و پلار یې دغلته اوسېږي دې پلار چې دی هغه ډېر زیات د حد نه ډېر شراب څښي ځکه هغه ډېر زیات کار هم کوي سخت کار کوي چې دا یا جنګ نه غریبي بهم ترامات یا او د جنګ د لاسه لکه هغه جنګ وخت و که نه نو ډېر زیات شراب څښي چې د خپله ورځ د خپل غم او درد په دې شرابو نشه کې غیب کې ورکې کي او د شرابو سره چې نشه کوي بیا ډېر زیات کور کې والټه کول هم کوي لکه د خپله لور دای مشره لور ده د مایرا چې ده د خپله دوی مشره لور ده نو هغه ځکه هم ډېره وایي چې ته باید سخت آموخته شې که نه ته یې موږ مشر اولاد یې ته باید لږ نور هم سخت آموخته شې ته لږ ډېر ویل تا له ډېر کوم تا له لږ نور هم ډېر ویل ډېر کوم نو او مای ګاډ ولې داسې سړی کوي بس د هغې وختونو کې داسې فکر متاسفانه اوس هم بعضې خلکو سره کېدلی شي دا فکر وي خو هغې وختونو کې دغه فکر موجود و هر څوک چې داسې فکر کوي دا فکر غلط دی.
نو مایرا مه د کوئ. داسې جنګ او د والو ټکولو سره په فامیل کې غټه شوې ده که نه، هغې دپاره دا داسې نوی شی نه دی یا داسې دغه شی بیچارهګۍ. نه دی. او د پلار بچیاره پیره شراب وچیښل، بیا به دا ورپسې ماښام کې تلله هغه میخانې نه، هغه بار نه به دې به بیا خپل پلار کور ته راوستلو. نو دا لکه دې دپاره به مور باندې دا لور ډېره ګرانه وه، مور به یې ورباندې پام کولو، کور کې به ورسره ټولو دغه کوه، مکتب ته به تلله. ایله په بله یو وخت ورپکې شته. یو نفر ورسره مینه کوله. نو بیا دې فکر کولو چې ټولو وی چې دا جلکۍ سم نورماله جلکۍ ده، سم ښکلی ژوند لري، لکه ښه جلکۍ ده که نه. په 14 کلنۍ کې دا د یو خو دې خپله دا فکر نه کوو، دې خپله وی چې زه نورمال نه یم، زه ډېره خاص یم. لکه دې دا نورمالیت نه سټاپ که، ځکه ما اوس د دوی دواړه عکس مې انټرنیټ کې وکتلو. خو عکسونه اوس مو ګوره که نه غټ سره یې. ولې نه؟ ښځه اوس ویټ شوی پکې. تا اوس کیسې دې کولو او ما ویل دا به څه رقم ښکاري، نورمال خلک دي، ځکه داسې ته چې درته کیسه کوې زه فکر کوم دا بیخي بلاګانې دي، خو دو دواړه عکس ما چې ګوګل کړه دا سړی خو سم دمر ښکاري، دا ښځه لږ نه پوهېږم داسې لږ وچه غوندې ده، داسې زیړ ویښتان لري او شارټ دي was ist denn kurz لنډ دي. لنډ دي زیړ ویښتان لري. لږ او داسې کمرې ته داسې داسې راښکاري چې تکه سپینه ده که نه. سپینه ده داسې also زه چې ورته ګورم ماله بده ښکاري، داسې داسې مضره کواره لري که نه. داسې ښه ورته نه ښکاري. موږ عکسونه درته بیا جګوو، تاسو بیا خو دا کولی شئ سړی وګورئ. ښایسته ښکاري، دا خو دونه بدرنګ هم نه دی، سم دم دی، کالیم سم اغوستلي دي، داسې سترګې لکه مړ پړ غوندې دي، خو نور خو سمه ښکاري. سم دم راښکاري، خو بس فساد نه ډک خلک دي. نو دې ته ټول خلک وایي چې مایرا چې دا سمه نورماله ده که نه، خو دا نورماله نه ده، ځکه دا وایي چې عکس کې ښکاري چې نورماله نه ده. نه دا وایي چې زه نورمال، زه خاص یم، زه نور هم ښه یم، زه د نورمال نه پسې ښه یم که نه، زه دا نورمال ژوند نه غواړم. داسې وایي، داسې نه وایي چې زه والا خرابه یم یا ما کې فساد دی چې دی. په 14 کلنۍ کې دا به یو وړکی پیژني او هغې سره به وروسته نامزادي هم کوي که نه. خو د این سره نه یو بل وړکي سره بیا د هغې وړکي سره بیرته نامزادي ایسته کوي. که وی چې ته ما پر لکه ډېر نورمال ته یو داسې خاص وړکی نه یې، زه غواړم یو خاص وړکی باید ما سره زه وپېژنم، هغه باید ما غوندې خاص وي. ما اوس وکتله یو رقم، ما اوس وکتله انټرنیټ کې باید 18 وي جرمني کې چې غواړم باید 18 وي که نه، ځکه ما یو چېرته دا دغه کړی و چې باید 18 وي، قانوني عمر دې پوره وي چې نامزادي کوې دغه کوې. نو بله ورځ ته دا جلکۍ ځي په یو غټه کیمیاوي فابریکه کې کار شروع کوي. دې وخت کې دا جلکۍ د 18 کالو ده، یعنې د 18 کلنۍ نه مخکې نامزادي کړې وه. دې وخت کې دا جلکۍ د 18 کالو ده. دا دې ځي کې این برانډلي پیژني، ګوري لکه ګوري هغه چې دا فابریک کې این ار پیدا کوي، فابریک کې این را پیدا کوي. نو هغه ګوري چې دا جګ ښکلی وړکی دی، ښایسته کالي اغوندي او ښایسته ویښتان لري او دا سمه ورباندې مینېږي، سم زړه ورنه وړي. هغه د 23 کالو دی. ښایسته سړی خو دی نو هغه سمه ورباندې مینېږي. نو دا داسې حتی تر دې اندازې پورې مینېږي چې دا یو کتابچه هم لیکي، یو کتابچه کې هره ورځ لیکي چې نن این ما ته راوکتل، نن هغه داسې کالي اغوستي وو، نن هغه داسې ویښتان یې برس کړي وو، نن یې وخندل او زه غواړم چې هغه ما سره واده وکړي. هغه دا هر څه چې هغه د این سره دغه کوي که نه، په فابریکه کې تېرېږي، دا ټول دا شیونه لیکي. خو این دی باندې فکر هم نه راوړي، این داسې په کیسه کې هم نه دی، لکه هېڅ ورته ورګوري نه. نو بله ورځ ته داسې کېږي چې دا د هغې کور ته هم ورځي، حتی کور یې هم ګوري، تعقیبوي چې دا چېرته اوسېږي، چېرته ده، کې بیخي ډېره ورپسې مړه ده، ورپسې ورباندې مینه وي که نه، او غواړي صرف همده سره واده وکړي. نو بله ورځ ته د کرسمس رخصتیانې کېږي او کرسمس که پام دی دلته چې اوس هره ځای کې چې کار کوي که نه، کرسمس چې شي بیا ټول داسې یو ځای داسې یو دا کمپنۍ یا هغه کار ځای یو ځای یو جشن یو محفل غوندې نیسي او دا ټول همکاران را دعوتوي او کیني، داسې میله غوندې کوي که نه. نو د کمپنۍ میله وه او بس دوی ټول راځي او دا د نر لور راجګېږي، ویښتان تکه زیړوي. دا مخکې چې دوی وایي چې ویښتان یې زیړ دي، دا خپل د اصلي ویښتانو رنګ نه دی که نه. دې ویښتان شروع کړلو چې ویښتان زیړ رنګ کې د دې وړکي دپاره، این دپاره. این زیړ ویښتان خوښېږي یا ولې؟
این ما درته مخکې وویلې چې هټلر باندې مین دی، هټلر یې دغه کېږي، هټلر خو دا Was؟ هټلر خو دا هغه دې فکر باندې آه. واه! هټلر دا فکر لرلو چې جرمني خلک چې کوم دي هغه آریایي نژاد والا خلک که نه چې هغوی به جګ جګ خلک دي، زیړ ویښتان لري، شنې سترګې لري، سپین رنګ لري، دغه نسل باید تر ټولو ښه نسل وي، دا نسل باید پاتې شي که نه. هټلر دا آیډیا فکر و، دا سوچ یې و. نو دا این چې دی موږ خو مخکې وویلې چې د هغه هټلر ډېر خوښېدلو، د هغه کتابونه یې لوستل او هغه ورته بیخي چا خبره بلا تشبیه د هغه خپل خدای راښکاره کېدلو. نو ځکه د هغه هم داسې خلک خوښېده چې هغه داسې زیړ ویښتان ولري، جګ وي، سپین رنګ Oh ولري my داسې خلک. God! نو ځکه دا جلکۍ جګېږي بس خپل ویښتان رنګوي او دې وختونو کې نو بس تصادف دې میله کې، د جشن کې، د ماړۍ کې چا خبره د این د جلکۍ ته ورپام کېږي، مایرای ته ورپام کېږي. ورپام یې شي دوی نو په هغې شپه باندې یو ځای نڅا هم کوي، یو ځای ګډېږي، بس خبرې کوي، ورو ورو بس کیسې مرکې کوي. خو بس ورو 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 بس دوی چا خبره یو ځای کېږي. یو ځای شول، نور وخت یو بل سره تېروي، لکه دواړه نور غواړي یو ځای واوسېږي، هر څه د هټلر ترانې اوري او یو وخت داسې راشي چې این لکه د دوی دواړو نه خپل ځانونو نه داسې خرابه فلمونه ډکوي او هغه خرڅوي، لکه 2 ځلې دا کار کوي او ډېرې زیاتې پیسې ورباندې ګټي که نه. دوی بیا نور ورو ورو کډه کوي، د مایرا نیاکه راځي کډه کوي او هملته نور یو ځای اوسېږي، د دواړه یو ځای اوسېږي. دوی نو د دې نه بعد هر څه یو ځای کوي، کار ته یو ځای ځي، ماړۍ یو ځای خوري، لکه داسې دي چې یو بل سره ډېره زیاته مینه لري او یو بل باندې ډېر زیات ګران دي. نو یو ورځ دوی دواړه لږ داسې الکول وڅښي، لږ واین وڅښي، بس داسې سر یې ګرم شانته يي. شربت وچکي. سور شربت وڅښي. نو دوی شربت وڅښي او سر یې ګرم شانته يي. نو دا این د مایرا نه پوښتنه وکړي، وایي چې ته څه فکر کوې چې که تا یو تر ټولو غټ دښمن دی په ټکر کې مړ شي، ته به څه شی فکر ولرې، څه شی خوشحاله به شې، خوشحاله به شې، خفه به شې؟ نو مایرا ورته ویلې چې هو خامخا خوشحالیږم چې هغه ټکر کې مړ شي. بیا نو ورته این وایي چې ښه نو د دې فرق به یې څه شی شولو چې که هغه په ټکر کې مړ شي او یا یې څوک مړ کي، فرق یې څه شی شولو؟ اهم. نو مایرا داسې اوله کې داسې پوی نه شي، خو دا وختونه دي چې این غواړي د خپل دغه تور فکرونه، بد فکرونه چې لري، چې دې کې ځان سره مایرا ورو ورو راخپله کي، دا یو رانږدې ټیسټ کي. و. او دا هر یو څوک چې دغه خبره واورېدله او خپل مغزو کې ویله چې زه خپله مړ کړم دې کې غټ فرق نشته، هغه به ډاکټر ته لاړ شي. او ځکه این بیا ورته وایي چې دا خو اصلي داسې کیسه ده چې ټوله دنیا مړه کېږي، ټول ژوندي ژوي، انسانان، حیوانات، نباتات، هر څه چې دي هغوی یو وخت کې بیا زو مړه کېږي. نو فرق ویلې نه زه کوي مړ نه کړم. نو فرق نه کوي چې کوم ضعیفه یي یا کوم وړوکی ماشوم یي یا څوک دغه یي که نه، چې مخکې نه یې مړ کړي، دې کې نو هېڅ فرق نشته دی که نه، هسې نه خو مړه کېږي او هغه موږ خبره هسې کې نه دی تا خبره کې که نه. نه زه نه وایم، د هغه خبره زه درته کومه. ښه. او هغه وایي چې مثلا دې کار ته چې څوک بد وایي، بد او ښه اصلا نشته دی، دا هسې انسانانو دا فکر جوړ کړی دی، لکه ضمیر او وجدان داسې شیان نشته، دا موږ صرف دغه کړي دي. هر څه اوله کې نیچرل دي که نه، لکه طبیعي دي او موږ بیا اهم. ورته یو ښه او د بد نوم ورکوو. نو اهم. ورو ورو دې فکرونو کې ځان سره مایرا راشریکوي. بالاخره این ورته وایي چې زه غواړم لکه یو څوک مړ کړمه که نه، یو پرفیکټ پلان جوړ کړمه، یو پوره ښه صحیح پلان جوړ کړمه او یو څوک مړ کړمه. نو مایرا ورته وایي چې صحیح ده، زه در سره ملګرې ولې یم. نه؟ او راځه، بس دوی داسې پلان جوړ کړي چې مایرا په موټر کې باید کینی، اراپیرا موټر کې مخې ته د موټر رواني او دغه این چې دی دا ورپسې شاته په موټر سایکل باندې رواني او دغه کوي، څه ورته وایي، کله چې دوی په لیاره باندې یو څوک وګوري او که هغه نفر د این خوښ شولو، نو این بیا ورته په د ګروپ د لارې نه که نه داسې اشاره ورکوي چې یعنې اهم. دا نفر ځان سره راوخیجوه موټر کې
او مهم. به اشاره ورکوي او به ځان سره بیايي او که خوښې نه شولو لکه دوی بیا همداسې روان وي دغه یي. مهم. نو یو ورځ دوی همدغه کار کوي، روان دي، مایرا مخې ته ده، شاته ورپسې این په موټرسایکل روان دی، یو وړکۍ جلکۍ 8 کلنه جلکۍ روانه ده او مایرا چې څنګه دا جلکۍ ګوري بیرته موټر نور تیزوي، این ورته اشاره کوي چې دا جلکۍ لکه ځان سره راجګه کړه موټر Oh کې. my God. نو او سم وحشتناکه که نه؟ نو خو ویلې ماشومان ویلې نه غټ نفر ویلې داسې ماشومان خو چې صبر وکړه نور هم رسي. خو مایرا دې وخت کې دا کار نه کوي او موټر بیرته مخې ته بیایي او دا جلکۍ ځان سره نه راجګوي، ځکه دا جلکۍ چې ده دا د 8 کلنه ده یو خوا نه او بل خوا نه دې دا جلکۍ پیژندله، نو ځکه یې دا کار ونه کړلو. مهم. بله بیله ورځ په ته بیله لږ زړه خو پکې شته یا لږ عقل خو پکې شته. دې ساعت کې ته ناکړو جلکۍ خوشبختي وه چې دا ورنه بیچارګۍ بچ شوې وه. په 12 د اوومې 1983 کال، اوس هماغه صحنې ته راځو چې هغه ما اوله کې شروع وکړه چې دغه کال نه تر 1965 کاله پورې انګلند منچسټر کې ډېر زیات وحشت خپور و د دې قتلونو د لاسه. نو مهم. 12 د اوومې 12 د جولای د ماښام داسې تیاره ماښام هم نه دی خو داسې لږ لږ لمر پرېوتلی دی، ورو ورو ماښام کېږي. 14 کلنه پاولینا ریډ په لیاره 14 یو شپږ. و 14 ښه. نو هغه په لیاره باندې روانه ده او داسې یو محفل ته ځي که نه، هلته داسې ګډا محفل غوندې دی هغې ته ځي که نه. نو دا ځي د سړک په غاړه باندې ځي او دې وخت کې مایرا او این پلان ونیولو چې راځه موږ اوس یو نفر رانیسو که نه. نو مایرا په موټر کې ناسته ده، این ورپسې ده، این ورته اشاره ورکوي چې دا جلکۍ ځان سره راواخله. مایرا موټر دروي او د جلکۍ ته وایي چې ګوري چې دا پاولینا دا جلکۍ پیژني، ځکه مایرا چې ده د دې پاولینا د خور ملګرې ده، نو لکه داسې پیژندګلویه دي که نه. نو بیا یې ورته مایرا وایي چې ما دستکشه په دې هغه منګه چې مخکې منطقه وښودله داسې د غټه منطقه کې که نه دا جر غوندې دشت غوندې منطقه چې ده دې کې ما دستکشه ورکشه کولی شي کومک راسره وکړې. نو پاولینا ورته وایي چې ښه صحیح ده خو زه باید بیرته په وخت باندې دغه له لاړه شم. یو ډسکشه پاره. یو دستکشې دپاره خو هغې وویل چې زه مړه پېژنم که نه اوس ته چې رښتیا مانه پوښتنه وکړې چې ډسکشه سره وکړه زه مړه ما زه به درته نور هم ما دې دا څه ګوی تا یو نه زه یې ډاره پوښتنه نه کوم ته هم مه خوشحالېږه. تا نه ځان سره وډارېږم. ښه خبره ده چې نه ډارېږې خو یو دستکشه پاره دا رښتیا موټر کې ورسره کېناستله؟ نه خو داسې زه نه پوهېږم چې د یو دستکشې دپاره ورسره موټر کې کېناسته خو که څوک پېژنې او داسې پېژندګلوي نو هېڅ هم دا باور نه کېږي چې یاره دا اوس راځي ما مړه کوي یا څه شی کوي او بیا هغه ښځه ده په دا موټر نه کې خو ناسته ده. ښه. خو سړی نه پوهېږي که نه چې څه کېږي. نو ورته وایي چې دستکشه راسره وګوره، دستکشه ځي او هماغه ځي ته همدې داسې دشته همدې منطقې ته بیایي، تیاره ده، هېڅ شی هم نشته، دغه نشته ده. ایسته بس دا مایرا چې ده دا د موټر سره پاتې کېږي او این چې دی او پاولینا ځي لکه بجلي اخلي او دې ځایانو کې د دې دستکشه ګوري. نیم ساعت وروسته این بیرته راځي او دغه له وایي چې لکه کار وشو، کیسه ختمه شوله. وی دې ساعت کیسه ختمه شوه دې شي؟ دې ساعت کې مایرا ځي هلته ګوري چې ګوري په ځمکه باندې پاولینا پرته ده او مړه ده، تجاوز یې ورباندې کړی دی، مړه پرته ده او دا ورته صرف ګوري، ورته ولاړه ده. نو لکه نیم ساعت کې دا ټول کیسه کېږي که نه. نیم ساعت کې نیم ساعت کې تجاوز هم وشولو، ستوني نه یې نیسي، مړه کوي او نور هملته یې پرېږدي پرته او نور این مایرا ته وایي چې ته صبر وکړه او زه ځمه بیلچه راوړمه. مایرا ورته ولاړی د پاولینا ته ګوري، پاولینا مړی پروت دی، مړې له ګوري مړې ته ګوري. بس نور دې ښځه کې سم خو وحشتناکه زه چې سوچ کوم چې تپ په تیارې او دا هلته مړې له ګوري، بجلي لګولې ده او هغه هلته پرته ده، بیخي ما غونه یې زیږ شي که نه. ځکه سړی شپې کې باندې سړی لاړ نه شي. خصوصا داسې ځایانو کې بالکل لاړ نه شي. نو اینسي بیلچه راوړي او کنده ورته کني او په دې ځای کې بس مایرا چې ده مایرا نه پاولینا ښخوي او د راتلونکو 20 کالو دپاره د پاولینا مړی په همدې ځای کې دفن پاتې کېږي، مړی نه راپیدا کېږي.
اوکې. و. نو اوف! بیرته تر ټولو بد شی دا ده چې دوی بیرته په واپسۍ کې په لیاره باندې راځي. نو د مایا د پاولینا په کور باندې تیریږي، چې هلته ګوري چې د پاولینا مور او پلار د خپلې لور پسې ګرځي او خور یې ورپسې ګرځي. او آه! هغوی هیڅ خبر نه دي، او کړاړڅي! هغوی هیڅ خبر نه دي چې هغه به پاو فکر کوي خیر د غلطه شوې بیلاره، غلطه شوې او ځکه موبایل هغوی چارج فکر چې موبایل نه، خو نو خو. موبایلونه هغې وخت کې نه وو. یا ځکه هغوی خو. فکر کوو چې دا هغه محفل ته روانه ده که نه، او د دښتې خوا ته اهم. خو بالکل پام نه دی او سوچ هم نه دی چې دا دښتې خوا ته لاړه ده، او د هغه هم د مایرا سره په موټر کې ختلې ده. دوی صرف همم. هغې له ګوري، د هغې مور او پلار له ګوري چې هغوی او لور زړه پسې مې ګرځي، بیخي نور یې درد ګرځي. کوي. نو سم لکه خونه وای! دې زیږ شي، طبعه دې بیخي خرابه شي. د همم. دې نه وروسته بیا مایرا وویلې چې د دې قتل نه وروسته ما کې یو نوی انسان راجګ شولو. زه هغه پخوانۍ مایرا مړه شوه، نور زه هم اوس غټه نوی انسان خره شوم. نه جوړه شوه. نورم په څلوري شوم. دې څه مړي نه رقم بده او ښځه ښه. دې مړي نه وروسته دا نورم خپل ویښتان نورم زیړوي، نورم لوکس لوکس کالیګان اغوندي، لکه بیخي ځان داسې کوي چې هغه تکه سپینه زیړ ویښتان یې ښځه ځان نه جوړوي، خو داسې لپسیرین نه ده وهي ځکه او تور ویښتان یې دي که نه؟ ویښتان یې اصلي اهم. داسې تور، تکه تور هم نه، داسې خړ غوندې ویښتان یې دي. اهم. او نور لوکس لوکس کالیګان اغوندي او ځان باندې ډېر زیات پام کوي د دې مړي نه وروسته. ځکه دوی اوس واه! خوشحاله شو، دوی نور خپله لیاره را پیدا کړله. اوس درته حساب خپله کوو، لاره پیدا کړه دې ته لاره وایي؟ دوی خپل ځان له دغه لیاره ټاکلې وه، دا یې را پیدا همم. کړله که نه. بله خبره مې د یاده ووتله چې دغه این چې دی دا دونه خوشحاله نه دی. دا وایي چې پاولینا مې مړه کړله، خو هغه دونه خوند یې راته رانه کړلو، ځکه پاولینا غټه وه، 14 کلنه وه. زه غواړم چې ماشومان مړه کړمه، ماشومان ماته خوند راکوي. زه غواړم ماشومان واه! ټیسټ کړمه. مایرا چې ده دا ورسره مني او وایي چې صحیح ده، دا کار به عملي کړو. نو یوه ورځ راځي، نورماله ورځ ده، 12 کلن جان ګیلبرټ باندې راوځي، ښکلې لوبې کوي، لکه په لیاره د خپل کور نه د لوبو ځای ته غواړي خپل ملګرو ته لاړ شي که نه، لکه ماشومان چې یو بل سره کم ته واده کړي دي چې یاره زه به راشم لوبې به وکړمه، دغه به وکړمه که نه. موږ افغانستان کې به اهم. همداسې سړک ته به ووتلو، اوس هلته به هم لوبې کولې. نو جان هم هېڅ په کیسه کې د هېڅ شي نه دی که نه، فامیل هم دی دغه کې نه دی، بس نورمال باندې وځي، هېڅ خبره نه ده. دې وخت کې یو بلا ورته په لیاره کې صبر کوي، ورو ورو روانه ده او اوه موټر مای کې ګاډ! سم وحشتناکه ده. موټر کې ګوري هغه ته نه و موټر کې؟ مایرا موږ وویلې که نه، مایرا هر پرې موټر کې تنها کښېني او شاته ورپسې این وي. چې کله این ورته هغه ګویا ګروپ موټر کې؟ ولګوي، اشاره ورکړي په موټرسایکل باندې ورپسې این وي. آی! این چې کله ورته هغه ګروپ اشاره ورکړي، نو بس بیا مایرا هغه نفر رانیسي، که نه تر هغې پورې نه رانیسي، ځکه چې د این اول باید هغه ماشوم یا هغه نفر خوښ شي. خوښ شي. او نو واه! روان دی هغه بس په لیاره باندې. نو این او مایرا یې د پسې روان دي، ورو ورو لرې ځای نه یې داسې تعقیب غوندې کړلو، ویې لیدلو چې دا شته دی، لکه هغه حیوان چې خپل دغه پسې غوښې پسې منډې وهي، لکه زمری چې په ځنګل کې خپل دغه پسې منډې وهي. نو زمری دې اوس کوم ځای نه پیدا کړله؟ هسې ذهن ته مې راغللو که نه، یو فلم مې لیدلی و چې هغه زمری ورو 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 خپل شکار پسې منډې وهي، دغه کوي. نو دا هم او دوم همدغسې داسې کار کوي. و. واه! دوی هم همدغسې کار کوي او این اشاره ورکوي، مایرا ته اشاره ورکوي چې یعنې دا نفر مې خوښ شو، دا ماشوم مې خوښ شو، را ونیسه. بس واه! ایسته مایرا موټر دروي او د جان ته وایي چې ته کولی شې ما سره لږ کومک وکړې او ما لکه سودا ډسکشن مې سره پکار وګورئ. نه، دا ځل یې پام باید وکړي او سودا ورسره لکه جګه کړي، دغه یې کړي. نو هغه جان وایي چې اوکې، لکه دغه چې ده مایرا چې ده قوارې نه داسې بده نه راښکاري او ښځه ده، ښځه خو دونه دا وروسته دا عکس کیسه بیا ولیدلو مایرا وکړله. کوره یې بدرنګه ده. دا عکس ولیدلو، خو لکه هغې وخت کې کېدلی چې ډېرې ښځې به داسې وي، نه پوهېږم، خدای دې نه کړي چې ډېرې داسې وي. خو ښځې داسې خطرناکه نه دغه کېدلی که نه. همم. وایي چې لکه دا دونه خطر نشته دی، بس ورسره موټر کې وختلو، ښځه صحیح ده. بس هماغه کیسه چې څه رقم پاولینا سره شوې وه، هماغه کیسه متاسفانه د جان سره مو شوله او جان هم مړ کېږي او اوله کې ورباندې تجاوز کوي، سمې لکه وهي ټکوي او بس بیا یې مړ کوي او بیا یې ښخوي هماغه ځای کې.
دوی چې هر مړی ښخوي او دغه کیسه د 2 نورو ماشومانو سره د کایټ سره کیږي. هغه هم 12 کلن وړکی دی او د لیسلی سره هغه 10 کلنه جلکۍ ده. هغې سره هم دغه یو رقم ته کیسه کیږي. او دوی چې دا مړي هر پرې ښخوي چې خلک مړه کي تجاوز ورباندې وکي، بیا چې د قبرونو سره یې عکسونه اخلي او هغې باندې عکسونه کله اخلي قبرونو سره. قبرونو سره عکسونه اخلي او هغې سره به سپیم ورباندې ودروي. ځکه دوی له دا داسې وایي چې موږ غوښتل چې د دې ماشومانو باره کې لږ یادونه یې وکړو، په ذهن کې یې وساتو، په یاد هم پاتې شي. ټوکې چې کوي. بیخي نه رښتیا دوی دا خبره وکړله. دا دوی دو دلیل و. 3 ماشومان مړ کوي. یو پاولینا سره 14 4 یا هغه 14 یا 15 کالو جنۍ مړ کوي. 4 نفره مړ کوي. هغې ځای کې ښخوي او هغې پاسه عکسونه وباسي. هغې پاسه عکسونه وباسي او هغه عکسونه به یې رخلي دوی کور کې نه ساتي. دا به هوښیاران دي. کور کې نه ساتي. دوی به په د خرڅوي. ټرین نه د ټرین سټیشن کې ورته که پام دی په ټرین سټیشنونو کې داسې ځایونه وي چې هغلته ته کولی شي خپل لکه بانک کې چې د خپل بکس ساتئ، داسې یو ځای په کرایه کړی دی او هغلته یو بکس واخیستلو او هغې بکس کې د عکسونه ساتي. هغوی وایي چې پولیس یې را پیدا نه کړي. نو هر څه ډېر ښه روان دي. جان ډېر خوشحاله دی ځکه هر پیره ماشومان ورته په شلیسفach لاس کې. ورځي. شلیسفach کې ماشومان سیف غوندې کې سیف کې یو ماشومان سیف شته. دلته سیستم ده چې ټرین کې مزل کوي. یو باڼوف له رسېږي، یو غټ تیله چې ډېر ټرینونه دي، هلته کولی شي یو سیف په کرایه واخلې او بیګ ټې پکې کښېږدي چې غواړي ښار له لاړ شي یا یو چکر ووهي. بیا په کار دې نه دی دا بیګ ټې ټول ورځ سره وګرځوي سامانالات یې پکې او وساتئ. نو جان ډېر زیات خوشحاله دی او دغه کوي څه ورته وایي هر څه ښه روان دي که نه. دا ټول شیان ځکه ښه روان دي چې دا ښځه دا کارونه کوي که نه پوه شولې. ځکه که سړي موټر درولی وی موږ له وړکتوب کې هم دا شی ویل کېدلو که نه چې هله سړیانو ته موټر ته ور ونښي. خو افغانستان کې خو هلته موږ خو له افغانستان کې خو ښځې اجازه هم نه لري موټر وچلوي. دا خو دغه اسانه شی اسانه خبره ده. خو موږ له افغانستان کې ویلې چې بیګانه خلکو سره خبرې ونه کړې که نه چې خلک دې پټوي. ځکه هلته ښځو پټول کول که نه راوبې نیولې دغه افغانستان کې موټر کې نه پټولې همداسې چادري لاندې دغه هغه یو وختونه ډېر دغه و که نه. نو هلته به موږ له وایو چې بیګانه خلکو سره خبرې مه کوئ، بیګانه ښځو سره یا بیګانه دغه سره. دې باره کې به راته ډېر زیات کورنۍ نه به مې ویلې، مکتب کې ټولو ځایونو کې به ویلې که نه که ښځې که سړي چا سره هم کیسې میسې مه کوئ، ویرڅئ مه ورسره مه. ښځې سره فکر کوي چې ولا ښځه خو داسې معصومه ده هېڅ دا کار نه کوي که نه. نو دغه شیان خپله وروسته ما یې رابه وویلې وی چې دې ټولو دوی داسې به خوشحاله وو چې دا ماشومانو ته به چې دې ورته وي چې راشه کومک راسره وکړه. ماشومان به داسې خوشحاله وو چې موږ کومک ورسره کوو، د ښځې سره کومک کوو که نه. آخر کې به یو لکه چاکلیټ زه هم ورته راکړي هغې لپاره. ویلې وی دا داسې و لکه ګډانو غوندې وې، داسې واړه واړه ګډان خوشحاله به روان وو چې کومک ما دا سره کیسې هم کوي. به وروسته کوي. دا وروسته ټولو وویلې، وروسته دا کیسې به یې وکړلې. خو بس عکسونه اخلي دوی. دا کیسه مې وکړله ټرین سټیشن کې کېدي دغه کوي هر څه ښه روان دي. خو این یو شی نه خوښېږي، یو شی باندې این خفه دی. هغه دا شی دی چې یو وخت کې دوی دواړه لکه مایرا او دغه چې دی این چې دی د مایرا د اوښي سره کینی او لږ شراب چې کي لکه لږ نیشه غوندې دي او این ورته کیسې کوي چې ما دغونه مړي کړي دي، دونه خلک مې مړه کړي دي. نو لکه داسې په فخر باندې ورته وایي چې ما داسې مړي وکړل، داسې مې وکړل، ماشومان داسې مړه ښه سړی کوم یم. ماشومان دغه کوم. دغه شی دا لږ ځوروي، لکه تشویش ورته کوي. وایي داسې نه چې هغه بله وروسته پولیسو ته لاړ شي دا خبره وکړي. نو ځکه دوی پلان جوړوي چې باید دغه ورسره په مړي کې شریک شي که نه. د دوی اوښی چې دی هغه هم باید ورسره دوی سره یو مړی وکړي. دې د لاسه نو دوی دواړه فیصله کوي په 1965 کال کې 18 کلن ایډوارډ ایون سره لکه هغوی من دغسې په خپل جال کې رانیسي، خبرې ورسره کوي په خبرو کې لکه څنګه چې پاولینا راونیوله که نه. بیا ډسکشن راغله. ډسکشن نه راغلی خو په بله بهانه باندې ورته وایي چې راشه موږ سره کومک وکړه یا مثلا راځه دلته راسره لاړ شه، کور ته راسره لاړ شه. هغه خود نه پوهېږم چې هغې وخت کې دغه صحیح نه دي ویل شوي چې کومه
بانه دوی ورته کړې وه. ځان سره یې کور ته بیایي. هغه د نیا کور ته موږ وویلې چې هغه د نیا کره اوسېږي که نه، مایرا او این چې دی هغوی د خپلې نیا کره اوسېږي او بس ایسته د هغې کور ته ځي. نور دا کیسه بیا وروسته د مایرا اوښې وکړله. هغې وویل چې دا ایډوارډ دې راونیولو سمې په ظالمانه داسې یو بېګناه انسان راونیسه، سم بد یې ووایه که نه، او بیا په تبر باندې وویللو. تبر پېژنې؟ Tebbergere. Axt. Was? او په اکس په تبر باندې سم صحیح وویللو، بیا یې تکه تکه کړلو. هغې وویل وویل نور چې شی ورباندې وکړو دا خو وویل چې مایرا ولاړه وه او وایي زه لکه جام په هغه کونج کې ولاړ وم، لکه ما نور هېڅ شی زه هېڅ مې هم نشو کولی. او وایي دا او خو دا این خو چې دی وینیم هر شیان پکې also وینیم و د نفر نه ځي بیا خو مایره به ټول وینې نه ټکوي. مایرا یې ټول دوی دونه سخته باندې دا وړکې مړ کړلو، لکه دونه په ظلم باندې مړ کړلو چې ولې؟ حتی هغه نیا یې رجیګه شوه د خوب نه، دونه ډېر ټکاری و د کور کې مړ هډوکو کړو. کور کې مړ کړو، د نیا په کور کې مړ کړلو. لکه Was؟ بیخي سوچ عقل ورته کار پرېږدي. یعنې ښه یو دونه وړکی وړکی خپل کور ته مار ته یې نه وړلو کور ته یې وړلو. نه کور ته یې ویوړلو، لکه خپل نیا کره هماغه ځي ته یې ویوړو چېرته چې دوی اوسېږي. 12 کلن دی دا وړکی که نه، لکه 12 کال د او هغه به نورو کلر باندې نه کې دی. زیرزمینۍ کې یا سالون کې یو چېرته به یې دغه کړی، خو دونه په تیزه باندې یعنې د اوازونه دونه تیزه وو د تبر او د دا وړکې ویلو چغې نه دي ټکر. ویلي. همدې د لاسه نیا راجګېږي د خوب نه او دوی بیا نیا ته وایي چې نه هېڅ خبره نه ده، ویده شه، موږ لکه ته هر نه څه کیک ښه دي، پخوو موږ ته نه څه خبر نه موږ کیسې کوو. غوښه وباسو خو غوښه بس دوی ماشینه ته نه وباسو. تقریبا داسې بیخي ما زړه ربط شي دې وخت کې ولاکه اوس دونه مې هم چېرته زړه وشي. نو دوی دا وړکې تکه تکه یې کي او مړ یې کي. دې شپه کې نو دا زه نه دونه غواړم چې دا یې مړ کړي. یا لکه دې دغه کې دا اوس دونه جنګ دوی یو بل سره وکړي که نه، ځکه دا خو 12 کلن دی، غټ وړکی دی، هغه یې نورو غوندې هغه بېګناه ماشومان واړه واړه یې چې مړه کړل 10 کلن 12 کلن بل هم 12 کلن، هغوی خو لکه ډېر مقاومت یې نشو کولی، ځان یې نشو خلاصولی. نو د وړکي ډېر ځان کوشش وکړو چې خلاص یې کړي، چې دا د این پښه لږه خوږېږي داسې پښه یې اوړي. چې خوږېږي پښه پښه د یې پښې لاندې هډوکی چې دی دا لږ شانته خوږېږي. نو خو وړکې مړ شولو دغه شو، نو ځکه دوی فیصله کوي چې یاره اوس خو ما پښه خوږ شوله، پښه مې اوښتې ده، اوس باندې نشم وتلی چې دا مړی ویسمه په هغه دشته غوندې ځي کې هغه مور کې چې دی که نه انچار کې هلته یې ښخ کړمه. نو ده ځکه وایي چې زه سبا له به یې ویسمه، سبا له به یې دغه کړمه. یوه ورځ وروسته په پوه شوې ورباندې که نه، مړي سره کور کې مړي سره کور کې او هغې نه وروسته چې دا څه وینې دا څه شیونه پراته دي د مایرا اوښې ویلې وی چې بیا مایرا راجګه شوه، دا ټولې وینې هر څه یې پاک کړل، دیوالونه یې راپاک کړل، دغه یې راپاک کړل، ځمکه یې ومینځله، دغه یې ومینځل، دا هډوکي او دا غوښې یې واخیستلې ایسته یې کړلې که نه. دا څونه کارم ده تنها د کار د لاسه ما داسې مړه نه کولو. اوی ښه ده چې تنهایي کار بانه ده. نه بیخي ډېر که نه لکه وحشتناکه، زه حیوان نشم لیدلی چې حلالوي که نه دغه کوي او دوی انسان خو بس دا مریضي ده مړه. یوه ورځ وروسته اووم د لسمې لکه دا مړی دوی په شپږم د لسمې وکړو که نه 15 کال کې، اووم د لسمې 1915 یعنې یوه ورځ وروسته پولیس رسېدي دوی کور ته. دروازه ټکېږي، مایرا ورته دروازه خلاصوي، یو پولیس ولاړ دی او هغه دغه ته وایي چې موږ غواړو تاسو کور ته لاشي کو. دا ځکه دا پولیس دلته راځي چې د مایرا اوښې په هماغه شپې باندې ځي او پولیسو ته زنګ الا په وایي. بلا یو خو پکې ماغزو چې لري ماغزه لري پکې هغه وایي چې زه الپتاشي بیخي د کیسه حیرانه کې شولم او هغه وایي چې زه بیخي حیرانه شوم که نه چې څنګه داسې انسان داسې کار کولی شي. نو ځکه ځي دا او انسانان نه دي خره دي. هغوی پولیسو ته زنګ د مایرا اوښې پولیسو ته زنګ وایي او ورته وایي چې دغسې د مړی وکړل دغه وکړل. خو زه دې شي ته حیرانه یم چې پولیس څنګه یې شپې کې نه راځي. و دا اوس ما هم درته ویلې ما یې ویلې باید دونه په ناوخته راځي. یو ورځ وروسته
په مم. سبا باندې راځي که نه. مم. نو پولیس یو ورځ وروسته راځي، خو دې باندې تر اوسه پورې څوک هم نه دي پوه شوي چې ولې پولیس یو شپه لکه په هماغه ساعت کې ولې نه راځي که نه، چې ده ورته زنګ ووهلو، د هغه سره خبرې وکړلې، خو یو ورځ وروسته راځي او په سبايي کې دوی کور ته درېږي او ورته وایي چې موږ غواړو تاسو کور دغه کړو. نو ټول کور تالاشي کوي، هېڅ شی هم نه راپیدا کوي، ځکه مایره خو ټکره ښځه ده، ښه بېګا هاوسفرو ده. ډېره چابکه وه، ډېره چالاکه وه، ټول کور یې شیشې غوندې پاک کړی دی. نو کور یې ښکلی پاک کړی دی، هېڅ هم نشته، صرف د یو کوټې نه چې دروازه یې بنده ده. نو ولې بې بنده وي؟ کلپ ده. نو مهم. پولیس ورته وایي، پولیس اوس ولاړ دي، پولیس غواړي چې دروازه خلاصه کړي. مایر او این ورته وایي چې نه، دا دروازه موږ نه خلاصوو. پولیس ورته وایي چې موږ قدم هم نه اخلو چې دا دروازه خلاصه نه شي. دا دروازه باید تاسو خلاصه کړئ. موږ اول دا کوټه ګورو، دا ځای ګورو چې دلته څه شی دی او بیا موږ دغه کېږو. دروازه چې خلاصه کړي، دا دروازه د یو تشناب غوندې تشناب دروازه یي. خلاصه یې کړي. په دې ساعت کې دا مایره چې ده خپل د ملګري ته وایي، این ته وایي چې ګرانه ور ویښیه. پوه شوې په مهم. دې خبره باندې چې دغه مهم. ورته کوي فخر غوندې چې ور ویښیه چې ته څه شی لرې په دغې دروازه کې، لکه مهم. خلاصه یې کړه ورته دروازه. نو دروازه خلاصوي، ګوري، بس هلته پولیس وویل چې ومې کتله، د کالیو پچۍ وه او هغې نه لکه وینو باندې وه او یوه پښه ورنه داسې تکه شوې، غوڅه شوې پښه ورنه راویزانده وه. نو مم. دې دقیقه کې پولیس پوه شولو چې هغې نه مخکې خو ورته د هغه اوښې هم ویلي وو. نو دې دقیقه کې هغه مهم. پوه شولو چې څه کیسه روانه ده. بس مهم. این ځان سره بیایي او بندي کوي. 4 ورځې وروسته دې وختونو کې نو پولیس 4 ورځې وروسته بیا مایر هم نیسي، مایر هم بیا ګرفتاریږي. دې وخت کې مایره کوشش کوي چې دا څه ثبوتونه چې دي، ځکه دوی خو عکسونه هم د مړو د قبرونو سره اخیستل، هر څوک به چې مړ کړلو، مهم. چې هغه عکسونه ایسته کړي که نه، سټیشن ته لاړه شي او هغه بکس ایسته ډسکشه کړي، دې وسوځوي. ایسته کی. دستکشه مې ایسته کړي، دستکشه غم نه خلاصېږي. نو خو دې وخت کې پولیسو هماغه د دوی ټول سوراخونه یې راپیدا کړي دي او سټیشن ته ځي او هغه بکس هم راپیدا کوي. نو ټول مړي، ټول ماشومانو قبرونه راپیدا کېږي، بغیر د 2 نفرو نه. ما وویلې چې پاولینه 20 کاله وروسته بیا راپیدا کېږي او یو بل وړکی هغه کایټ بینټ دی که نه، هغه 12 کلن وړکی چې مړ کړو، بېګناه وړکی ماشوم یې چې مړ کړلو. ټول بې ګناه وه. ټول بې ګناه او ټول دې کې دا 15 مړي چې دوی کړي دي کې یو هم ګناه نه لرله که نه. خو کایټ چې مم. دی د ټولو مړو قبرونه معلوم شو که نه، د کایټ قبر نه معلومیږي. نو دا د کایټ هغې وخت کې چې کایټ ورکېږي، د هغې یو بل ورور هم و، 8 کلن، ایلن د هغه نوم مهم. وي. نو هغه دونه د دوی فامیل ته، د دوی فامیل دا د ایلن لکه د کایټ فامیل چې و، هغوی به دونه ډېرې زارۍ د این او مایره ته به یې کول چې خیر ده، خیر ده، خیر ده، موږ له وښیه چې ما ورور یا د ما زوی چېرته ښخ دی که نه، کوم ځای کې دی چې موږ یې مهم. راپیدا کړو. آی. ځکه ایلن بار بار وایي چې دا یې ما سره لکه دوی دویم ځل یو جرم وکړلو. مهم. ځکه ما له نه وایي چې ما ورور چېرته ښخ دی. موږ ټول وخت کې نارامه یو، ټول وخت کې هغه پسې مهم. ګرځو، دغه کېږو. خو مایره او این به ورته هر وخت کې وایي چې کله موږ مړه کېږو، بیا موږ تاسو ته وایو چې لکه موږ یې مرګ نه بعد به دا واضح شي چې کایټ کوم ځای کې ښخ دی. نو ایلن ټول عمر لکه د هغه دغه به یې کول چې څه شی به هم د دې مرګ د دې دواړو قضیه باره کې به راغله، پولیس، محکمې، هر څه به ده لوستل چې که چېرته هم لږ معلومات وي چې د کایټ قبر چېرته دی. نو خو خو تر هغه خو اوسه عکسونه وباسل د وی نه قبرونو. ښایېدلو بیا هم. لکه بیا یې ونه ښایېدلو چې دا د هغوی داسې عکسونه خو نه وباسل، هغه عکسونه هم کولی شو موږ واچوو وروسته، کله هم چې دا کیسه دغه کوله. دا عکسونه آنلاین شته. دا عکسونه آنلاین شته دی ټول. دو چې قبر پاسه دی. او دا زه اوه. کولی شو موږ به درته په دغه کې واچوو، خو داسې نه اچول که نه، دوی ته به معلوم و چې مثلا دغه قبر د فلانکي دی، دا قبر د فلانکي دی، خو د کایټ یې نه کایټ یې ونه ویلې چې د کایټ قبر چېرته دی. 40 کاله وروسته د دې قضیې نه 40 کاله وروسته په 2002 کې مایرا هینډلي مړه کېږي، بدون د دې نه چې ووایي چې کایټ کوم ځای کې قبر دی. او په 2018 کال کې این هم مړ کېږي او دوی دواړو کله هم دا راز ښکاره نه کړلو چې کایټ کوم ځای کې ښخ شوی دی. او مهم. د کایټ ورور ایلن وایي چې زه هر وخت کې تر اوسه پورې هغه ژوندی دی، چې زه هر وخت کې هغې ځای ته ځم، ځکه هغه ډېره زیاته غټه منطقه ده. هر وخت کې مهم. هغې ځای ته ځم او نه پوهېږم چې ما ورور دلته کوم ځای کې ښخ دی. مهم. معلومات یې نه کېږي او تر اوسه پورې مې لکه وجود مې ټول هر څه مې نارامه دي.
چې اما ورور کلم را پیدا نشولو کنه کلم دغه نشولو. نو دا کیسه وه د دې دواړو وحشتناکه کیسه بده کیسه. ډېر سړي زړه خفه شي خصوصا چې ماشومان لکه انسانان خو ټول چې بې ګناه وي دغه وي دا خو ماشومان ډېر پولیسان بد نه دی. چې پوښتنه وکړي چې شعر دو کار کې ډیر سخت دی هغه وایي چې دا مړی چې وګورو موږ پر دونه سخت نه دی خو هغه فامیل د مړي فامیل سره چې خبرې وکړو او هغو جړا اوی شروع کړي ورسې هغه دا ټول نه سخت کار دی او اوس اوی داسې ما پاره مو که نه اوس هغه ورور دی هغه غواړي چې تنه خپل ورور یې ښخ کړي او دو او داسې سم غصه تر اوسه پورې راته راوړي ځکه حتی یو څوک د تا مخه کې یو نفر دی او هغه یو شی پوهېږي چې د تا خپل ټول ژوند کیدلی شي بدل کړي او او درته نه وایي هغه درته نه دا وایي دا داسې دی لکه دوی فکر کومه اخر وخت کې هغه وموي کنه چې دوی به پیشو به چې زوروله این ارڅ دوی داسې همدردي نه لرله د اخر وخت کې داسې وی کنه دا د کایټ قبر ځکه ونه خیدلو چې دوی وی چې منګه لاس کې لکه دای منګه لاس کې پاور دی د منګه لاس کې دا زور د منګه لاس کې نه درته خیمه زور لري نه درته خیمه سچې څونه دغه کولای شي کنه او تنه د دوړ معلومو چې د کایټ قبر چیرته ده نو دغه نو وګدا غټه منطقه کې نو تر اخره پورې نو ویلې کنه چې یو خو راته ورور مړ کړلو بل غټ جرم دا و چې دو مال تر اخره عمر پورې ونه ویلې چې ما ورور چیرته خښ دی کنه هغه مور او پلار چې کله ژوندي وو هغه وی چې اوس خو مې زوی اسې نه مړ شوی دی اوس خو راته زه خو راته وخت تر ټولو نورم غټ جرم دی چې یو چاته دا دغه ونه خې تر اخره پورې او د جستجو کې ټول عمر وی چې خورور به مې چیرته خښ وي کوم ځای کې وي سره کوم ته وي نو دغه شی دی چې کنه ښځو باندې د دونه دغه نه رسي دغه کې د منګه دواړو دا جوړه قاتله وه چا خبره منګه خاله او ماما دواړه قاتلینو بس خواشینونکې خفه کیسه وه ډیره مننه خلکانو د اوریدلو نه دا د منګه خواشینونکې کیسه وه رښتیانو کیسه او دا په لکه څنګه مې چې ویلې په انګلند کې تیره شوې وه خدای دې وکړي د منګه تر نورو کیسو پورې دا کیسه واورئ او نورو کیسې به هم درته ښکلې ښکلې وکړو او تاسو سوالونو او نورو شیانو ته ځوابونه درکوو او د منګه سره د منګه په سوشل میډیا اکاونټس کې ټیک ټاک فیسبوک بل شی لرو انستګرام زموږ موږ یو باندې پام نکوو یو کې مکسونه ناچو سم رو پام ور باندې کو موږ واوله لکه موږ کار کو څوک چې غواړي موږ پر مفت کار وکړي موږ خپل پاسورډ او دغه ورلیکو ایمیل اډرس ورکړو هر چارته لیکو هاي تاسو یې ذکر لوستې کیسې نه ما غونه تر اوسه پورې ذکر دی ما صرف دې ته مې پام دی چې زوستا چین چې کما دا سم سروب شولو خو زدا چې اوس نه چې کما نه خو دسه بل رقم ته دغه ده زما دې نه ذکر چې څوک سرک باندې اشاره کوي منډي وایا او دا شی په تیر دغه کې مال او شو دا کیسه مې تعالی ونه کړه کنه کله نه چې موږ د څه کیسې کوو د څه شیانو سره علاقه پیدا شوې ز تیر هفته کې واده ته لاړم کنه دا د واده کیسه به درته بیا وکم نو شپې نه وخت بیرته موټر کې روانه او مرتله ما شپې د 3 بجې شاوخوا چې د واده نه را دغه شو نو په لیاره کې موټر کې تناوم په لیاره کې یو بل موټر خراب و سرک بیخي خالی و تپ تیاره و سټاپ کړی دی نه دی کنه او زه تر اوسه پورې وایم چې که ما سټاپ کړی ویم بیا به څه شی و کنه ونه درئ بیا کنه نه کولی شي خو موټر څه رقم ولاړو ښه موټر داسې نه و ولاړ لکه دلته چې اوس ورته ووایې چې ښي خواته ودرېږي که نه او هغه 4 ګروپونه د خطر ګروپونه ولګوي او دغه شي موټر داسې په سرک باندې داسې بل رقم ته ولاړو داسې ولاړو چې ټوله لارې بلاک کړې وه لکه سیده نه یا کیدای شي لاره په لاره باندې لاره باندې چې روان و موټر خراب شو نه خو Liara باندې باید das stand nicht geradeaus das stand so andersrum quer das bra ولاړو
ښه. نو او نفر ورنه راکېوتلی او بجلي لاس کې و او لکه داسې هغه نفر دې طرف ته دغه شو، ما بیخي لاره بدله کړ، دې طرف ته سړک نه داسې ورنه راتاو شولو، ما هیښیاره ولاکه درته ودرومه یا ښه ده چې چې ونه درېدلې خو بله پیره چې داسې سیچویشن کې به RDSA له زنګ ووایه ځکه دا کولی شي چک کړي یا پولیس له زنګ ووایه ورته ووایې دلته یو څوک دی کومک یې پولیس به پکار دی ښه که نه؟ دلته یمه او چې تاسو غواړئ یو څوک ولېږئ کیدای شي رښتینو رښتینو کومک یې پکار و بیا باید RDSA له زنګ ووایې زه فکر دا کوم RDSA دی پولیس یا پولیس فکر کوم پولیس پوهی که نه؟ یا ویلې نه خو کولی شي هغه وکړي ځای لکه ما هغې دقیقه کې سوچ وکړو هلته سر نه کور و نه ګروپ ښکاره کېدلو، تپه تیاره وه، دې طرف ته مو ونې، با دې طرف ته مو ونې، تپه تیاره او یو موټر په دې ځای کې ولاړ دی او 3 بجې د شپې دي که نه 3 کیدای نیمې شي بجې هغه وې خپله لا دسکشې دسکشه پسې پسې به ګرځېدم، ما له به ویلې دسکشه راسره وګوره، نو ما ونه درولو، خو دغه کیسه ما سره هغه تېره هفته تېره شوله، نو ځکه اوس همدغه ډار نه چې چاته موټر ونه دروي ولاکه درته ودروم. ته چېرته خو لاړې وې واده لا؟ خو نه بس واده ته لاړم، ښایسته واده و خو یو کیسه راسره وشوله. هلته ایما خورزم راغلی وه، وړکۍ ده، ډېره خوږه خورزه مې ده، نو هغې ته مې موبایل ویر کړلو. موږ ډېر بد خلک یو ښه، ما هغې له موبایل ویر کوم، ما چې کله خلکو پام نه وي بیا ته کولی شې لږ ناوې عکسونه واخلې. پکار دې نه ده دا کیسه ورته وکړې چې ځکه پوهېږم چې شی وشو دې نه بعد ما د بل چا عکسونه نه اخیستل، هغوی موږ خپلوان وو که نه، ما ویل چې نور خلکو عکاسیان مه کوه، ته ناوې عکسونه واخله او کله چې زه هلته که ګډېدلم عکس مې واخله. نو بیا یو وخت راغلو چې ما یې خورزې موبایل لاس کې و او موږ دا چا چې افغاني کالي اغوستلي وو هغوی ټول لاړل ناوې سره یې هلته عکسونه اخیستل او زه هم لاړم او دا ټولې جلکیانې ښځې چې افغاني کالیګان وو داسې دسته جمعي عکس هم باید اخیسته. نو ما خورزه د نر لور د ټولو مخکې موبایل نیولی دی اوس ښایسته عکس یې راته اخیستلو، هغه هلته ایستی چا ورباندې ورپام شو. بیا یو بله ښځه لاړله او هغې سم په داسې بد دغه باندې ورنه موبایل یې ورنه کش کړلو او واه ورنه یې وړکې ماشوم واخیستلو. نه وړکې ماشوم نه داسې سم یې ورنه کش کړو، هغې رنګ داسې زیړ شو، داسې ولاړه. ما عکس واخیستو، هغې ساعت کې مې هېڅ هم ونه ویلې. وروسته زه هغې ښځې ته لاړم، ورته مې ویلې ما چې عکس راکوي، نه ته باید دا عکسونه ډیلیټ کړې، ما له یې موبایل نه راکولو. ما ویل چې زه درته غټه ښځه یم چې تا ته انسانه نه راښکارم، څه کیسه ده، موبایل راکړه. افغاني واده کې دا کیسه به تېرېږي او مې زه داسې غټه زه در سره هلته عکس ته درېږم، هغه هېڅ خبره نه ده او تاسې دلته چې عکس واخیستل شو ته اسمان راخطا شو. وی چې نه موږ سړیان نه پرېږدي او دا شی دی او هغه شی دی او سمه بې معنی موبایل وه. بیا دا بله خو ښځه به میک راغله، اپ بیا کوي دا بله ښځې نه پوهېږم، بس کله کله بعضې شیونه لږ بیا بله خامیانې راغله شته بیا دی بله که نه. راغله بیا بله بیا راغله بله راغله، بیا ټوله فکر کوو ولا موږ سم غټ جنګ روان دی. بیا د ناوې مور راغله، بیا سمه بښنه یې وغوښته چې وبښه. ما ویل نه زه اوس دا عکسونه ما ویل والله که دونه پاتې شي زه دا عکسونه یې تاسو مخکې اوس ډیلیټ کوم، تاسو مخکې ایسته کومه. زه فکر کوم زه هیڅ واده له لاړه نه ومه چې سړی نه او ښځې بېل ناست وو ته نه پاکستان کې یوه پیره لاړمه دوه اوی پیره ته بیا دا خو شی نه دلته پېژنې؟ نه دوی د اول ځل دپاره مې دلته وکتلو چې ښځې او سړي بیل بیل وادونو کې ناست وو که نه. نور ودونو کې چې څه ودونو ته چې زه هم دلته لاړه یم ټولو کې یو ځای ناست وي، خو دې کې اولین واده و چې دې کې سړي او ښځې بیل ناست وو او افغانستان کې خو لکه نورمال دی. خو ښه ته ورسره غټه شوې ځکه تا ته بیخي بل رقم سره ښکاري که نه. یا ما ته تا له غټه خبره خو تا له داسې عکسونه چې نه غواړي دې منډې زم ازو دا ما څو پیره دې وادونو کې مو لیدلو خو خلک بیا هغې نه هم کاسې کوي د ما مور ټول نه بده ده هغه داسې هغه موبایل فکر داسې کوي ونیسي چې خلک فکر کوي چې هغه نور شیان په موبایل کې کوي خو هغه کاسې کوي ټول تا اخر مور کې نور بیا ودونو هغې نه باندې بنده شوله مه کوئ والله که څوک نه غواړي. خو رښتیا درته وایم اخر کې بیا هغې نه هم داسې یو رقم ته خو ویډیوګانې یو رقم ته ما مو ویلې یو رقم ته دا ویډیوګانې خامخا وځي خامخا دغه کېږي، خو خبره صحیح ده لکه زه هم نه غواړم چې اوس ما څوک پردي خلک واده والا اوکې دی که نه چې واده والا عکاسي وکړي دغه وکړي ځکه هغه فلم د هغوی سره پاتې. خو په دې کې باید باور وي د نفر وکړي چې چېرته انټرنیټ کې وانه چي یا داسې دا خره سړی فکر کوم دغه ټول آفرین دا فکر کوم دغه کیسه ده ټولو کې چې یا سړی یا ښځې کوم موبایل باندې پوه نه شي یو ویډیو د آنلاین شوله به انټرنیټ نه خو انټرنیټ کې خو هر څه تر عمره پورې پاتې کېږي هغې نه.
دې خبره باندې خو پوه شولم چې خلک نه غواړي کاسي وکړي ځکه او زه نه غواړم د یو بل چا موبایل کې وما او داسې خو افغانستان کې خو داسې به ښځې مرپیته کېږي زه ډېر نه لږ ډارېږم یو بله دې بلې ښځې نه کاسي کوي چې څه رقم ګډي کې بیا خپل کې اخره آفرین ټول فامil کې ورښکاره کوي او بیا وایي دا ناوې دا کېدای شي دا ناوې شي دا مې سمباده ده خو ما سره به څوک واده دغه نه جلکۍ کوي دا څنګه خو ښکلې ده دا فلان کیله نه کوو خو ما له هیڅوک هم تر اوسه پورې نه دی راغلی او ما سره واده نه کوي ولې زه باید لږ نور هم د واده واده کې کیسې ګډ دې اوس دلته مه شروع کوه څوک چې کاسي کوي زه د هغه موبایل مخې لم ګډېږم چې او ما له یا میډیا داسې وکړه جدا یا شي داسې وکړه او چې هر واده ته تللې وې خلکو ته وایي ما نه عکاسي وکړئ زه هېڅ نه غوسه کېږم ما طرفه اجازه لرئ زه به لږ نور هم درته وګډېږم دا زه فکر یا کوم خو بده اخره خبره کې دا ده چې اخر کې شی ورباندې کوي او دا د هر او څوک باید خپل ځان باندې باید پوه شي یا او فکر وکړي چې زه اوس غواړم چې دا خپل ښځه مې وي یا خپل خور مې وي زه هم غواړم چې د هغې عکسونه انټرنټ کې پیدا شي یا وي یا یو بل چا له ولېږمه نه غواړي سړی که نه چې لکه او خپل داسې بیا باید ته هم خپل کار دی وکړې او نورو سره هم هماغسې کیسه باید وکړې که نه چې څوک نه غواړي چې خپل خور مور او دې خلکانو عکسونه وګډېدا عکسونه یا نور شخصي عکسونه باندې لاړ شي همدغسې بیا ته بل چا عکسونه هم باید خپاره نه کړې خو خیر بعضې خلک داسې پیدا کېږي نو ځکه دغه ښځه هم دغه کېدله بیا ما ورته ویم چې تا خبره د بیخي صحیح ده چې تا دا شخصي عکسونه وانخلې دې کې در سره منمه که نه خو خورزی نه ماشوم نه موبایل ماشوم نه په طریقه باندې چې ورته ووایي که نه ماشومان په دې باندې ډېر بیا ښه پوهېږي نو خو هغو دغه ښځې دروک لاندې دي دروک شی دی د فشار لاندې دي بوج لاندې فشار دي لاندې دي ځکه یو څوک ورته چغې وایي داسې وکړه هغه بل څوک ورته وایي پام کوه هغې موبایل لاس کې دی ورته ویل شه ځکه هغو خو هغو داسې فشار لاندې دي ځکه خلک ډېر دي او بیا باید هره پیره یو باندې چغې وایي بیا هغه خو تنها نه ده هغې شاته بله ښځه هم ده هغې شاته بله ښځه هم ده هغه ورته وایي ته باید دې واده کې ته باید پام وکړې چې څوک آفرین هسې ونه کړې او ته باید داسې وکړې او ته دې له پام وکړه چې ماشومان هلته نه ګډېږي هغو له هم څپېړې ویر کوه او کونج له بوځه او پام وکړه آفرین چې دغه کیسه هم روانه وه هر ماشوم ټاک په کار دی نه چې ورته وایي ځکه زه پوهېږم هر واده کې داسې ده زه دغه یو صحیح چې بیخي نه خوښېږي ماشومان دي او موبایلونه دي نو یو ښه په مزه پرفیکټ باندې افغان واده دی چې ماشومان پکې نه وي موبایلونه پکې نه وي او ډېر مستې بدلې پکې د ما وي په یاد او دا او پوره ډول او ډنګ افغاني پکې وي دا ما په یاد د هغې وختونو کې او افغانستان کې چرګان منګله پکې د وي افغانستان کې به چې موږ له کار راتللو که نه هغه کمرې او موبایلونه چې نوي دغه شوي وو لکه رواج یې به لږ شانته ډېر شوی بیا به هر کارت اخره کې به لیکل وی چې خیر د کمرې ځان سره مه راوړئ شخصي عکاسي اجازه نه لرئ بعضې هوټلونو ته به چې به دعوت شولو بیا به هغلته تلاشي کول حتی موبایل یا کمره به یې دغه کول که نه اخیستل به یې درنه او بعضې به وروسته به بیا لیکل چې ماشومان هم خیر ځان سره مه راولئ خو بیرته او هماغې خبرې لره څو مامور له چې چې دا کارت رسیږي هغه به وایي ښه ما موبایل به یو کونج کې کېږدمه نه هغه دویم موبایل به مې ځان سره واخلم دا به ورته ویر کړم دویم به واخلم یا هغه به وایي زه خو زړه ښځه یم زه خو موبایل باندې هم نه پوهېږم او اخر کې ټول ماشومان او زړو ښځو باندې دا کار آفرین نو د خلکانو پوه شي د دې پور نور واده له ونه غواړي خو دا بیرته هماغه خبرې لره څو لکه خبره صحیح ده عکاسیانې په ودونو کې خو کنټرول ورباندې ډېر سخت دی که نه چې ټول واقعا کنټرول کې او واقعا څوک عکاسي شخصي ونه کړي نو هر څوک د خپل ځان لپاره پوه شي زمړه دا ژوند لږ ډار هم باید پکې وي لږ خوند هم باید پکې وي لږ دا چغې چې باید او پکې همدغې وي کې لږ خوند جنګ کې هم باید نه پکې وي وروسته مې دا کیسه چې بیا خلاصه شوله بیا ما مې خورزي ته وروسته ورو غوږ کې مې ورته ویل ما ګوره چاله مې ورته نه ویل چې دا خبره ما تاله کړې وه ما اوس یې دا په سردونه غټ جنګ وکړلو اوس ومې نه شرموي فساد ټول د ما و که نه ګناه خو ټوله یې ما و وایي چې چاله ورته نه وایي ګوره ښه کانو بس ډېره مو خندل ډېر موږ خوند هم یې بیخي وکړلو ډېر کیسې مو کړې او د خفه کیسې نه لاړو واده کیسې ته خب خیر دا دې وي پکې دا کیسې به همدغسې دغه کوو چې خبره هضموو به یې همداسې به یې تېروو نو ښه وختونه د موږ خو زه به نن شپه خوب ونه کومه مننه دې پاره تاسو چې دا کیسه اورئ شپې کې وانه اورئ نه ما اورئ شپې کې زه موږ شپه لرو او خبره نه ده
خخه او کنو ښه وختونو تر بل اوف بل قسمته ناپښتو باندې پورې بل وخت پورې خخه کنو تر بل قسمت پورې بیا پورې خدای پامان خدای پامان بای بای